الله رسول فرمای درې کسان د زړه د سوي دي د رحم قابل دي چې رحم ور باندې وکړي. اول سړی د الله رسول فرمای مالدار او بیا غریب سو. ښه مالدار ښه ژوند الله ورکړی، بل ورځ ټول دیوالي سولار کور موټران عزت باډیګاټان ګنمینان موبایلان او دفتران ګرد جن ولاړو. د الله رسول فرمای پر دا سړي تاسو رحم وکئ، خیال کوه، دا مه کوه چې دی اوس روپۍ نه لري نو لحاظه څه خاص خبره نه ده. نه، چې کم الله ورکړي وي هغه جنې واخیستلی، چې چا جنې اخیستي وي هغه بیا بېرته ورکړي. دا عزتمن اوسېدلی دی، بې عزته کوي بیا نه. او دویم سړی د الله رسول فرمایي یو عزتمن سړی دی هغه بې عزته شي. عزتمن سړی، مشر سړی، عاجز سړی، محترم سړی دی. نن وروره په یو خبره کې یا یې ویډیو رالی، یا یې کلیپ رالی، یا یې وایس رالی، یا ویډیو کال، یو بل شی رالی، بس دا دې باندې رحم وکړئ، داسې مه کوئ. ډېر حضرت عمر فاروق فرمایي د مشرانو تر غلطۍ ورتېرېږئ، د مشرانو تر غلطۍ ورتېرېږئ، ځکه دا عزتمن خلک یې. نو عزتمن چې کله بې عزته شي هغه ډېره درنه خبره وي. او دریم د الله رسول فرمایي د زړه د سوي هغه عالم دی چې هغه د جاهلانو په مجلس کښې وځي. د جاهلانو لکه چې څنګه یو امام دی د مسجد، ستا دا متولیان غوز د قیامت علامه د مسجدان جوړېده. یو پنځه مسجدان د الله دپاره یي، نور ګرد د ځانو د نفس دپاره دي، د قوم دپاره دي. نو دغه امامان څومره لوی لوی علما دي، شیخ الحدیث و شیخ القرآن، لیکن د یو بې غیرت سړي متولي په لاس کښې وتلی، دا شیخ الحدیث په دغه محراب کې در بې عزته کوي، دا شیخ القرآن په دغه محراب کې در بې عزته کوي. ټیم پرته دی مولوي صاحب جومات نه کوي. ولې نه کوي؟ هغه مشر دوژخي نه دی راغلی در اوسه پورې. څومره پته خبره نه ده. ملګري راته ویل مولوي صاحب زه امام وم، بیا اکسیډنټ مې وکړ، بیا شمشماته سو 10 میاشتې زه په څکېدلو وم، زه د ولاړو نه وم. نو یو ځای چې امام وله ما په دا مابین جواب راکړ مولوي صاحب تا ته اجازه ده، حالانکې ما څوک درلودې چې لمنځونه یې ورکول. ولې یاره نو نسي کېدلی مولوي صاحب نو نسي، چې جوړ سو بیا یې حال را وکړئ. ما ویل ولا که یتي شرم لري یا زه لرم. اول ملا راته ویل مولوي صاحب 1000 روپۍ راکړې، ها مقتدیانو پر مخې 1000 روپۍ راکړې. دومره وشرمېدم، مال خدای پاکه کشکې مړ وای. ته داسې وکړې دا مردار زریان مې نه دی، دا مش د خلکو پر مخ مه راکوئ، ګر سره راکوایم ما که راکوئ په عزت یې راکړه. ورسه یې وګورئ په پاتا کې تر ټولو ذلیله مولوي صاحب دی. د چا پلار مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ، د چا زوی مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ، د چا ورور مړ دی هغه هم لاړې صدقه یې سر ولګوئ. بس مولوي صاحب نه چې انو د دروغو دعاوې دي، الله پاک اللهم اغفر لحینا. دروغ زنانو په درواغو مې ګزاره ده، هغه مړی په درواغو بخښئ. بس نو مولوي صاحب ساره تر ماښامه مه کوه، مه کوه. که ستا دا رویه وله نو زما د خوا هغه ده، په خدای په ذوالجلال دې مې قسم مولانا بجلیګر ویلې داسې غسل به درکړم چې نه به مردار یې نه به حلال یې، داسې به در کوم. زما عزت کوه، ستا د عزت به خیال ساتم. او که ته ما ته په کم نظر ګورې، د سپي په نظر به درته ګورم. حاجي یې، ملک یې، خان یې، سردار یې، 3 روپۍ لرې، ماجت یې را جوړ کړی دی، دا ټول یې در ګرځوم. مه کوئ، داسې مه کوئ. او بیا د واده په ورځ مولوي صاحب ډېر ذلیله نه وي. د ډول والا روپۍ معلومې دي، د ساز والا هغه معلومې دي، د اشپز هغه معلومې دي، هغه د درواغو ګلان چې پر موټران لګولي هغه معلومې دي، هغه د درواغو په جیبو کې نه ازمنه چمن والا چې بیا هغه ملا ور وتړي او زریان مریان دا ګرد معلوم دي. یو هغه غریب نه دی، د خدای بیچاره چې نکاح یې ور وتړله. خدای پاک ما ته داسې وکړئ چې 1 لک روپۍ راکوئ، که دې په عزت راوړې د 2 لک روپۍ عزت یې کوم، که نه د هغه لک روپۍ به در ګرځئ. و هر علم ته ما داسې به نه کوې، زما د عزت په خیال ساتې. تا ته به 1000 روپۍ ډېرې معلومېږي، ما ته خپل عزت ډېر غټ معلومېږي. په واده کې ملا څونه ذلیله دی، او بیا په چیش کې په پاتا کې. ما درته ویلې یو ورځ هغه یو ځای ولاړو واده لر، واده لر چې ولاړو خیر، نو هلته خیر نکاح مې وتړله. اخر کې دوی ټول سره ولاړو، زه بیا په رخصه کې رالم، په رخصه کې رالم. نو د هغه ورځ ما ته الله عقل هم راکوي چې پر سجده راته مړه سئ په لا اله الا الله کې مې ومنم. هر څو غټان یاست، غوړان یاست، دا خبرې به نه سره کوو. صحیح سلو د دغه غریبانو خیال وساتئ. که څوم ډېر ملایان غریبان بیا ما بل کار نه لري، انو مولوي صاحب دا خبره وکړه ټیک ده، صحیح ده، زه به ستا خیال ساتم ته مسه، ځکه موږ ته یوه برادري یو. خو تاسو داسې وکړئ. صحیح سلو د الله رسول فرمایي
د عزتمن سړی چې بې عزته سو خیال یې ساته د زړه د سویدی، مالدار سړی غریب سو د زړه د سویدی، او عالم چې د جاهلانو په مجلس کې وتی د زړه د سویدی. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي. الله دې پر دې تور مشته د عمل کول توفیق راکړي. پر دې تور مرګ غواړو چې مرو دا وای لا اله الا الله.